سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست ملګرو. څنګه کولی شو چې په لایک او پوسټ باندې له انټرنیټ څخه آنلاین پیسې وګټو او هغه خپل سیم کارت راولیږو په هغې باندې انټرنیټ واخلو. ما تاسو ته په دې ویډیو کې داسې اپلیکیشن راوړی دی چې په لایک او پوسټ باندې پیسې ورکوي او له انټرنیټ څخه آنلاین پیسې موږ په ډېرې اسانۍ سره ګټلی شو. دا طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې دروښایم. نو ملګرو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو څخه کوښښ هیله کوم که تاسو زموږ په یوټیوب کې نوي یاست نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، راځو خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. بالکل په پلی سټور کې اویلیبل دی، تاسو له پلی سټور څخه انسټالولی شئ. ملګرو، تاسو به ګیوي سوشل سرچ کړئ. ما تیار سرچ کړی دی. په سر کې به تاسو ته لومړی اپلیکیشن راشي، دا به تاسو انسټال کړئ. کله چې مو دا انسټال کړ ملګرو، دا به تاسو اوپن کړئ. اوپن کول څخه وروسته ملګرو لږ شیبه انتظار وکړو تر څو دا اپلیکیشن موږ ته خلاص شي. نو له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې دا خانه ګورئ، دا خانه به تاسې ټیک مارک کړئ. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو ته وایي چې له فیسبوک سره یې کنیکټ کوئ او یا له ګوګل سره، یعنې له فیسبوک آی ډي څخه ورته داخلېږئ او یا هم له ګوګل څخه. زه ځم او په ګوګل باندې کلیک کوم او زه غواړم چې دا له ګوګل څخه ګوګل سره کنیکټ کړم. زه راځم او خپل ایمیل ورته انتخابوم. دا د ما خپل ایمیل ورته انتخاب کړ. لږ شیبه انتظار ورته کوم ملګرو. تاسو ته به دا ډول صفحه راوړي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راوغوښته نو په لومړي کې تاسو ته وایي چې تاسې خپل نوم دلته ورکړئ او دلته یوزر نیم. ملګري، یوزر نیم نه پېژنئ. یوزر نیم څه ته وایي؟ لومړی سر کې لومړی توری به وبښئ، تاسو به په غټه باندې ولیکئ. نو لومړی توری باید په غټه بیسې وي، نوره په وړی بیسې وي او همدارنګه اخر کې یو یا دوه د حساب توري ورکړئ. نو دا ستاسو یوزر نیم شو. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې دلته خپله کنټري انتخاب کړئ ملګرو. نو زه راځم خپله کنټري انتخابوم. زه اوس مهال په ایران کې یم. نو زه ورته ایران کنټري انتخابوم. تاسې په افغانستان کې یاست، تاسې ورته افغانستان ورته انتخاب کړئ. ښه ملګرو، نو کله چې تاسې دا فارم داسې ډک کړ ملګرو، نو پورته ملګرو په دې ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې ځای باندې کلیک وکړ ملګرو، تاسې په خپلې ګیلرۍ باندې به تاسې دا تاسو ته ښکاري، بیا به تاسې په دې باندې کلیک. کله چې تاسې یو انځور ورته انتخاب کړئ نو بیا به تاسې په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ او بیا په اپلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دا به تاسو ته داسې اپلوډ شي. کله چې دا تاسو ته اپلوډ شو ملګرو، نو بیا به تاسې دلته په کنټینیو بټن باندې بیا کلیک وکړئ. کله چې مو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړ ملګرو، نو دلته به تاسې په سټارټ په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. بیا به تاسو دا نیکسټ کړئ. کله چې مو نیکسټ کړ ملګرو، دلته به تاسې یو ستوری ورکړئ. له هغې څخه وروسته به تاسې بیا دا نیکسټ کړئ. بیا به نیکسټ کړئ. بیا به پروفایل ته راشئ ملګرو. بیا به دا نیکسټ کړئ. بیا به ناټ ناو کړئ. بیا به کنټینیو کړئ ملګرو. دا بټن به تاسو وایئ چې کوم بټن تاسو درکوي. ښه نو ملګرو، دلته تاسو ګورئ چې موږ سره په دې کې پروفایل جوړ شو ملګرو. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا داسې یو سوشل میډیا ده لکه فیسبوک. خو دا ملګرو تاسو ته په لایک او په پوسټ کولو باندې تاسو ته پیسې درکوي او هغه پیسې بیا ډالر ته کنورټ کیږي او د ډالر څخه وروسته بیا تاسو دا پایپال ته لیږلی شئ. دا د تاسو یې کتلی شئ ملګرو. دلته چې موږ یو چې ته لایک ورکړو او یا هم پوسټ وکړو موږ ته پیسې راکوي. په دې کې زیات خلکو پوسټونه کړي دي او په دې کې پیسې ګټي. راځو ملګرو او زه دې پوسټ ته غواړم چې زه کمنټ وکړم. دلته به تاسو په کمنټ بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ ملګرو. کله چې په کمنټ باندې تاسې کلیک وکړ، له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې ورته کمنټ وکړئ. کله چې مو کمنټ ورته وکړ، دا به تاسې سینډ کړئ ملګرو. په دې باندې تاسو ته پیسې درکوي. او همدارنګه کله چې تاسو لایک کړئ، دې ته مونږ لایک وایو. دا ستوری دا لایک دی. کله چې په دې باندې کلیک وکړم دا تاسو ته پورته ښکاري. په دې ځای کې موږ ته ډالر او کوین راکوي او دا کوین بیا په اتومات ډول ډالر ته کنورټ کېږي. ډالر بیا موږ خپل پایپال ته او له پایپال څخه خپل سیم کارت لیږلی شو او په هغې باندې موږ په ازاد توګه انټرنیټ او ټلیفون او هر څه کولی شو. ملګرو، زه راځم او تاسو ته د پوسټ کولو طریقه درښایم. ښه ملګرو، نو په دې کې به تاسې پوسټ سره کم کوئ. نو پوسټ لپاره به تاسې خپل پروفایل ته راشئ. پروفایل ته چې راغلی ملګرو، دلته تاسو ته د جمع نشان درکړی دی. په دې به تاسې کلیک وکړئ. تاسو به په ګیلرۍ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو ګیلرۍ باندې کلیک وکړ ملګرو، دلته به تاسو خپل ګیلرۍ ته راولي او په ګیلرۍ باندې تاسو کولی شئ چې دلته پوسټ وکړئ. دلته تاسو یو انځور ورته انتخاب کړئ. زه زما خپل یو انځور ورته انتخابوم. نو دا د زه ترې پوسټ کوم. له پوسټ کولو څخه وروسته په کنټینیو باندې او دلته به تاسې خط ورته لیکلی شئ. ښه ملګرو، که دیس کې تاسو ته ایډز راغی نو ایډز به تاسې وګورئ، لا به سکیپ کړئ. د هغې څخه وروسته ملګرو تاسې دلته راځئ
او دلته تاسو ورته یو لیکنه کولی شئ. زه صرف هاي ان سلام لیکم. د هغې څخه وروسته ملګرو تاسو به په اپلوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په اپلوډ باندې کلیک وکړ ملګرو دا به تاسو ته سینډ شي ملګرو. نو پورته تاسو ته ښکاري دا په تاسو 4 ساعتونو کې یو ځل تاسو پوسټ کولی شئ. په دې ځای کې زموږ کوین ډیر شو او دا بیا په اتومات ډول ډالر ته کنورټ کیږي ملګرو. نو ډیره خوندور زبردسته طریقه ده. تاسو په دې فعالیت وکړئ. تاسو ته پوسټونو ته لایک ورکوئ، خپل پوسټونه کوئ، نو تاسو ته به کوین درکوي. کوین بیا په ډالرو کنورټ کیږي او له کنورټ کول څخه وروسته تاسو دا پی پال ته لیږئ او پی پال څخه وروسته خپل سیم کارت ته لیږئ. تر بلې ویډیو مو په پاک بخون کې رب سپارم. د خدای په امان.